ښوونه او روزنه په خپل کور کې ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د 11 ټولګي درس ته. په تیر درس کې موږ تاسې هایپرابولا معادله وویله په هغه صورت کې چې مرکز یې په 0 او 0 یعنی د وضعیه کمیاتو په مبدا کې وي. نننی درس مو د هایپرابولا معادله ده چې مرکز یې په یو اختیاري ټکي کې وي، یعنی هغه یو داسې اختیاري ټکی وي چې د ایچ او کا کې دا هغه راکول سوی وي مرکز. مثلا په ایچ او کا کې مرکز راکول سوی ده د یوه هغه ده هایپرابولا ده، هغه د کتاب په 33 صفحه کې شتون لري. دا هایپرابولا ده، محراکونه یې اف او اف زبر دي، همداشان مرکز سیده د وضعیه کمیاتو له مبدا څخه پورته ده چې هغه په ایچ او کا کې ده. دغه هایپرابولا معادله څنګه ده؟ داسې هایپرابولا معادله چې ده هغه د تیر درس ته په کتلو سره په دې ډول پیدا کوم. څرنګه چې په تیر درس کې مو تاسې هایپرابولا په دوه حالتونو کې ویل. لومړی دا چې محراکي محور د ایکس محور وي، دوهم دا چې محراکي محور د وای محور وي. هلته چې که چېرته مرکز په 0 او 0 کې و او محراکي محور ایکس محور و، نو معادله یې په دې ډول وه: ایکس مربع تقسیم په ا مربع منفي وای مربع تقسیم په بی مربع وای مربع تقسیم په بی مربع مساوي ده له یو سره. دوهم که چېرته مرکز په 0 او 0 یعنی وضعیه کمیاتو په مبدا خو محور د وای محور و، نو په هغه صورت کې نو بیا چې ده معادله یې وای مربع تقسیم په ا مربع منفي ایکس مربع تقسیم په پی مربع مساوي ده له یو سره. یعنی که ایکس مربع مثبت و بس د ایکس محور او که وای مربع مثبت و د وای په محور باندې ده. په دغه معادله کې موږ تاسې اوږد قطر وویل چې ا زبر مساوي و له 2 سره، بی زبر مساوي و له 2 بی سره، او اف زبر مساوي و له 2 سی سره. همداشان موږ تاسې په همدغه کې د جانبونو معادله وویله او د حادي خط یا موچه خط معادله مو وویله. موچه خطونه هایپرابولا دوه موچه خطونه لري. موچه خطونه څه دي؟ که د ایکس محور و نو ایکس مساوي کیږي له مثبت منفي ا مربع تقسیم په سی یا ا تقسیم په ای باندې، یا مثبت منفي ا تقسیم په ای باندې. او که د وای په محور و بیا وای مساوي کیږي له مثبت منفي ا مربع تقسیم په سی یا مثبت منفي ا تقسیم په ای باندې. همداشان عین المرکزیت مو ویل. عین المرکزیت چې ده د یوې هایپرابولا چې و په ای سره ښودل کېدل. ای مساوي و له سی تقسیم په ای سره. سی تقسیم په ای څرنګه چې سی لویه وه، یعنې د سی او د ای او د بي ترمنځ رابطه په دې ډول وه چې سی مربع مساوي کېږي له بی مربع او جمع ا مربع یا ا مربع جمع بی مربع سره. نو سی لویه وه، نو په دې صورت کې بیا عین المرکزیت د هایپرابولا همیش له یو څخه لوی ده. او د مجانبونو معادله مو ویله. که د ایکس محور و خو ایکس مساوي و له مثبت منفي بی تقسیم په ا، وای مساوي و بی تقسیم په ا ایکس سره. او که د وای محور و بیا وای مساوي و له مثبت منفي بی ا تقسیم په بی ایکس باندې، چې دا دواړه یې د مجانبونو معادلې وي. هره هایپرابولا دوه مجانبونه لري. په ننني درس کې سیده نور هم اوږد قطر ا زبر 2 بی زبر 2 بی اف زبر 2 سی د سی مربع مساوي ده له بی مربع جمع ا مربع، او همداشان عین المرکزیت سی تقسیم په ا ده او ای به همیش لویه له یو څخه وي. دا د دواړو درسونو مشترک ټکي دي. یوازې موچه خطونو او د مجانبونو معادلې پکې بیلې دي او معادلې هم تغییر کوي د ایچ او کا نقطو په اندازه باندې. نو نننی درس کې لومړی که چېرته مرکز په ایچ او کا یو اختیاري ټکي کې و او
محور د اکس له محور سره موازي و. لومړی مرکز چې دا د اچ او کا په ټکي کې ده او د محراکي محور چې دا د اکس محور سره موازي ده. دوهم که چېرته مرکز په اچ او کا په نقطه کې و او محور چې و محراکي محور د وای له محور سره موازي و، نو په دې صورت کې لومړی که د اکس محور و معادله یې په دې ډول ده: اکس منفي اچ کل مربع تقسیم په ا مربع منفي وای منفي کا کل مربع تقسیم په بی مربع مساوي ده له یو سره. او که د وای په محور و بیا وای منفي کا کل مربع تقسیم په ا مربع منفي اکس منفي اچ کل مربع تقسیم په بی مربع مساوي ده له یو سره. یعنی که اکس بیا هم مثبت و د اکس محور سره یې دا محراکي محور موازي ده او که وای مثبت و د وای له محور سره یې محراکي محور موازي ده. د معادله کې اوږد قطر بیا هم ا زبر 2 لنډ قطر بی بی زبر 2 بی محراکي فاصله اف اف زبر 2 سی ده، کوم فرق نه کوي. یوازې په دې معادله کې چې دا هغه راسونه محراکونه دا شیان فرق کوي. لومړی که چېرته د اکس له محور سره موازي و په تېر درس کې که چېرته په صفر او صفر کې و محراک موږ په دې ډول پیدا کول چې هغه د سی او د صفر نقطه یو محراک و او اف زبر د منفي سی او صفر نقطه بل محراک و چې د اکس محور وي. اوس لومړی مرکبه د اچ په اندازه او دوهمه مرکبه د کا په اندازه تغیر کوي، نو دا به سي لومړی هغه به سي سی جمع اچ او دوهم به سي کا. دوهم محراک چې ده دا به سي منفي سی جمع اچ او کا. دغه به د دغه معادلې محراکونه سي. او که د وات محور و بیا محراکونه یې یوازې دا نقطې یو له بل سره تغیر کوي، نو بیا محراکونه یې په دې ډول راځي: اچ سی جمع کا اف زبر اچ منفي سی جمع کا. یعنی محراکونه یې په دې ډول محراکونه. همداشان موجه خطونه یې فرق کوي. څرنګه چې په لومړي درس کې موږ موجه خط په دې ډول باندې وسی اکس مساوي ده له مثبت منفي ا مربع تقسیم په سی. اوس اکس منفي اچ اکس منفي اچ مساوي ده له مثبت منفي ا مربع تقسیم په سی. چې په دې ډول هم لیکلی شو چې اکس مساوي ده له مثبت منفي ا مربع تقسیم په سی او جمع اچ. او که د وای په محور و د وای محور وای منفي کا مساوي ده له مثبت منفي ا مربع تقسیم په سی، نو وای مساوي ده له مثبت منفي ا مربع تقسیم په سی او جمع کا. یعنی د کا په اندازه او د اچ په اندازه تغیر خوري. دا مجانبونه موجه خطونه موجه خطونه دلته هم موجه خطونه یا حدی خطونه. او همداشان مجانبونه یې فرق کوي. لومړی معادله کې موږ مجانب په دې ډول ویلی و چې وای مساوي ده که د اکس محور و دا مساوي ده له مثبت منفي ا تقسیم په بی تقسیم په ا بی تقسیم په ا اکس. اوس اچ او کا اندازه نور زیاتواله کوي، یعنی وای منفي کا مساوي ده له مثبت منفي بی تقسیم په ا اکس منفي اچ. همدغه د اکس محور مجانبونه او د وای په محور باندې مجانبونه چې دي وای منفي کا مساوي کېږي له مثبت منفي ا تقسیم په بی. یوازې بی تقسیم په ا او ا تقسیم په بی یو له بل سره فرق کوي. اکس منفي اچ دا هم مجانبونه په هغه صورت کې چې محراکي محور د وای له محور سره موازي وي. راځو ورباندې یو مثال حل کوو. مثال په دې ډول ده. مثال د هایپرابولا یوه معادله ده. اکس منفي 2 کل مربع تقسیم په 14 منفي وای منفي 1 کل مربع تقسیم په 9 مساوي ده له یو سره. دا هایپرابولا معادله ده. په دې کې لومړی کوم د محراکي محوري له کوم په کوم محور باندې پروت ده. دوهم
مرکز یې په کومه نقطه کې ده. دریم عین المرکزیت یې څومره ده؟ عین المرکزیت. څلورم محراقونو مختصات یې ولیکئ. پنځم د حادي خط معادلې یې ولیکئ. حادي خطونو معادله. او شپږم د مجانبونو معادله یې ولیکئ. او همداشان دا پیدا سي کولی سي شکل هم ورڅخه رسم کړئ. دا معادله محور کوم محور ده؟ مو تاسو د محور لپاره شرط ویلی وو. که ایکس مثبت و د ایکس محور و او که وای مثبت و د وای محور و. څرنګه چې په لومړي سر کې ایکس راغلی یعنې مثبته، نو دغه محور چې ده د ایکس محور سره موازي پرته ده. که چېرته په صفر و صفر کې و د ایکس محور ده، خو اوس محراقي محور یې د ایکس له محور سره موازي پروت ده. د ایکس له محور سره موازي پروت ده. دوم مرکز یې چېرته ده؟ د داسې معادلې چې که چېرته له ایکس و له وای څخه څه منفي سوي وو، نو د هغې مرکز په ایچ او کا کې و. اوس د ایچ نقطه څومره ده او د کا نقطه څومره ده؟ څرنګه چې ایکس منفي ایچ په ځای باندې راغلی ایکس منفي دوه، ایکس منفي ایچ مساوي ده له ایکس منفي دوه سره، نو په اصل کې منفي ایچ مساوي ده له منفي دوه سره، یا مثبت ایچ مساوي ده له مثبت دوه سره، یعنې منفي او منفي یو له بل سره اختصاریږي. نو ایچ مساوي ده له دوه سره، یعنې مرکز یې په دوه او کا مساوي ده. د وای منفي کا په ځای راغلی دی، وای منفي یو. په اصل کې منفي کا مساوي ده له منفي یو سره، نو په کا مساوي ده له یو سره، نو مرکز یې په دوه او د یو په نقطه کې ده. د دوه او یو نقطه ده. یا په لنډ ډول باندې هم راخیستلی سئ، د دغو ضد علامې راواخلئ. د منفي دوه او د یو ضد علامه. د منفي دوه ضد علامه مثبت دوه او د منفي یو ضد علامه مثبت یو. نو اول د ایچ نقطه لیکئ او بیا د وای. نو په مثبت دوه او مثبت یو کې مرکز پروت. عین المرکزیت یې څومره ده؟ عین المرکزیت یې څومره ده؟ څرنګه چې د عین المرکزیت لپاره موږ فرمول ویلی وو ای مساوي ده له سی تقسیم په ای سره. نو عین المرکزیت لپاره فرمول ویلی وو ای مربع تقسیم په ای مربع تقسیم په سی سره، یا ای تقسیم په ای سره، ای تقسیم په ای سره. عین المرکزیت ای مساوي ده له سی تقسیم په ای سره. نو سی مساوي ده له د سی مربع لپاره فرمول لرل چې سی مربع مساوي ده له ای مربع جمع بی مربع سره. نو ای مربع مساوي ده له 14 سره، دواړه خواوې به تر جذر لاندې ونیسو، نو ای به مساوي سي له 4 سره. او همداشان د بی مربع مساوي ده له 9 سره، دواړه خواوې به تر جذر لاندې ونیسو، نو بی مساوي ده له 3 سره. اوس سی څومره ده؟ سی مربع مساوي ده له ای مربع 14 او جمع بی مربع، بی مربع 3 مربع 9 مساوي ده له 15 سره. که دواړه خواوې تر جذر لاندې ونیسو، نو سی به مساوي سي له 15 سره. نو عین المرکزیت چې پیدا کوو سی تقسیم په ای ده، یعنې 15 تقسیم په 4. 15 په 4 له یو څخه لویه ده، نو دا یې هم عین المرکزیت ده. همداشان محراقونو مختصات یې ولیکئ. محراقونو مختصات. د محراقونو مختصات اول اف مساوي ده. فرمول مو په دې ډول ویلی وو اف مساوي ده له ای جمع اچ او کا، او همداشان اف زبر مساوي ده له منفي ای جمع اچ او کا. نو لومړی مختصات چې دي اف مساوي ده ای، د ای قیمت مو پیدا کړی وو چې 4 ده، او جمع اچ د اچ قیمت مو د مرکز کې پیدا کړو چې هغه مثبت 2 ده، او کا د کا قیمت مو هم په مرکز کې پیدا کړو چې هغه مثبت 1 و. نو لومړی محراق به یې په 4 او 2 شپږ او 1 په نقطه کې وي. نو لومړی محراق یې د شپږ او د 1 په نقطه کې ده. او اف زبر دوهم محراق چې ده، دوهم محراق منفي ای جمع اچ، نو دوهم محراق یې منفي 2 جمع 2 او کا 1 ده. نو دا مساوي ده دوهم محراق منفي 4 جمع 2 منفي 4 چې 2 لاړ شي پاته به سي منفي 2 او 1 په نقطه کې. دوهم محراق یې د منفي 2 او د 1 په نقطه کې ده.
د حادي خط معادلې کومې دي؟ د حادي خطونو د معادلو د پیدا کولو لپاره معادله په دې ډول مو ویلې وه چې اول څرنګه چې دا د ایکس محور سره موازي پرته ده نو د ایکس منفي اچ یا دا مساوي کېږي له مثبت منفي ا مربع تقسیم په سی ا مربع تقسیم په سی یا ایکس مساوي کېږي له مثبت منفي ا مربع تقسیم په سی جمع اچ. نو دغه د حادي خط معادلې چې دي مثبت منفي ا مربع څلور مربع 14 تقسیم په سی د سی قیمت 15 تقسیم په 15 او جمع اچ د اچ قیمت 2 یا ور به مثبت ونیسئ 2 به ور جمع کوي او بیا به یې منفي ونیسئ 2 به ور جمع کوي. نو د حادي خطونو معادلې مثبت منفي 14 تقسیم په 15 او جمع 2 دي. یو ځل مثبت یو حادي خط دوهم ځل منفي دوهم حادي خط. او د مجانبونو معادلې څنګه دي؟ د مجانبونو د معادلو د پیدا کولو لپاره فرمول مو په دې ډول ویلی و د ایکس محور ده نو وای منفي کا مساوي کېږي له مثبت منفي بي تقسیم په ا ایکس منفي اچ. وای منفي کا وای منفي د کا قیمت یو ده منفي یو مساوي ده له مثبت منفي بي تقسیم په ا د بي قیمت 3 د ا قیمت 4 نو 3 په 4 ایکس منفي اچ ایکس منفي اچ د اچ قیمت 2 ده. معادله به ساده کوي په اصل کې یو مثبت او بل وار منفي به ونیسئ نو دوه مجانبونو معادلې به درکړي. دا و زموږ د نن ورځې درس. هیله ده ورباندې پوه سوي یاست. د دې لپاره چې نور هم په دې درس باندې پوه سئ تاسو په خپلو کتابچو کې د 14 مصفي مثالونه په خپلو کتابچو کې حل کړئ.